د روحي نیوز قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسې به روغ او جوړ وئ. نن موږ راغلي یو د کابل ولایت ارغندۍ سیمې ته. لکه څنګه چې تاسې شا کې تصویر کې ګورئ، په دغه سیمه کې تر ډېره پورې د مرمرو تیږو او دې ته ورته د نورو هغه تیږو فابریکې او کارخونې دي چې تر ډېره پورې په ودانیو او کورونو کې ترې استفاده کېږي، د ودانیو د ډیزاین لپاره او د هغوی د حجرې نما او ښکلا لپاره ترې استفاده کېږي. موږ راغلي یو تر څو وګورو چې د دغه کارخونو یا بازارونه څنګه دي او په ټوله کې څه ډول دغه سنگ مرمر او نورې ورته د ډیزاین تیږې دلته جوړېږي او هغه په کومه سلسله دغه تیږې بالاخره دې ته جوړېږي تر څو دې ته برابرې شي چې په ودانیو او کورونو کې ترې استفاده وشي. ماشین چالان کردی؟ قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ د تیږو د جوړونې یوې فابریکې ته راغلي یو. په دغه فابریکه یا کارخونه کې تر ډېره پورې د سنگ مرمرو دا فابریکه او یا کارخونه دا د سنگ مرمرو کارخونه ده. تر ډېره پورې هغه ودانۍ چې تاسو په ښارونو کې وینئ، د دې یوه برخه سنگ مرمر د همدغه کارخونو څخه ښارونو ته ځي او هماغلته پلورل کېږي او بالاخره په ودانیو کې کارول کېږي. خو دا چې سنگ مرمر یا په ټوله کې کومې تیږې چې دلته جوړېږي د ودانیو د ښکلا لپاره د ډیزاین لپاره جوړېږي، دا چې دغه پروسه یې څه ډول ده، د دغه کار پیل له کومه ځایه کېږي او په کومه طریقه یا په کوم له کومو موادو جوړېږي. زما سره تر څنګ د همدغه کارخونې مسؤل ولاړ ده، له ده سره خبرې کوو او د دغه د سنگ مرمرو یا په ټوله کې هغه زینتي تیږې چې دلته جوړېږي د ودانیو د استفادې لپاره، د هغه ټوله پروسه به دی راته واضح کړي. سلامونه یو ځان. ستاسې نوم او څومره وخت کېږي چې تاسو دغه فابریکه پرانیستې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جواد زوری هستم. این فابریکه سنگری است که این سنگ‌های مرمر رو سنگ که واقعا در ملاحظه یکی از معدن‌ها می‌آید. اول اونمون پایین میشه زیر جسفل زیر کرون زیر پایین میکنیم، از این بعد میبریم و زیر ماشین که می‌آید عملاً شما رو اوس دغه تیږې چې ډېرې لویې دي، دا تاسې له کومو غرو نه راوړئ؟ له کومه ځایه راوړئ؟ این از معدن یا از چین جلگوی نداره، 6 متر بار میکنم یا اینکه با پایین میکنم زیر جسفل. له کومه غرونو یې راوړئ؟ این از چندین جای میاد، از بیسود میاد، از میدان وردک میاد، از سنگی وردک، یا از سی اول بیسود کلافه شامی کرواتان میاد، از مالستان میاد، چندین جای میاد. اوس دغه تیږې کوم فرق لري؟ لکه په رنګونو کې کیفیت لاړ شه، خو فرق لري، لکه ځینې د سنگ مرمرو لپاره استفاده کېږي او ځینې نورې بیا مضایق نه سنگا رنگش فرق میکنه. سنگا مثلا این سنگ سفید است از بیسود میاد، این سنگ تیر وطن است که از کلافش میاد، استیوال بیسود میاد. این سنگ میدان وردک است که از سنگی وردک میاد. سنگا فرق میکنه. این مرمر که از سنگی وردک میاد، این تیر وطن از بیسود و از مالستان میاد، ولایت غزنی. اوس دغه تیږه که وګورو، دغه نسبت د نورو تیږو ته یې څه صافه ده او ښکلا یې ده په اصطلاح. دا به د مرمرو لپاره ځانګړې شوي وي که نه؟ آیا مرمر است. سنگ میدان وردک مرمر است. او هغه خړ رنګ چې د دغه تیږه بیا لپاره سنگ تیرواتن است از کلافش است. این تیرواتن بر نما کار میشه. این سنگ مرمر که است در داخل تعمیر بر زینه و پنسون و فرش چیزا کار میشه، بر نمای تعمیر کار میشه. همدغه دوه ډوله تیږې تاسو دلته راوړئ که نه؟ نور ډولونه شته؟ رنگ و رنگ است دیگه. این سنگ تیرواتن میاد عملاً دو رنگ داره. این رنگ کریمی است، این هم برسا نشان میده رنگ سرخ است. سنگ وردک است تقریبا یک رنگ است، بعضیش قطار است، بعضیش سفید است. دا خو بیا خو سره رنګ. این تیرواتن است، تیرواتن مالستان است، رنگ سرخ است. او د دې کومې تیږې چې تاسو بیا غوڅوئ، هغه خو بیا د بیروني ډیزاین، د تعمیر د بیروني ډیزاین، د بیروني نما لپاره کارېږي. این سنگ تیرواتن در نمای تعمیر در بیرون کار است. څومره وخت کېږي چې تا هغه کاروبار پیل کړی دا کارخونه کې؟ تقریبا 5 سال میشه که این کار را شروع کردم تا حالیت ما را کار میکنم. څنګه د
درست است که کار که جوانی یا سنگمرمر حالا ما سری کار ما که کار سنگ داریم از سابق ایران نبودیم کار سنگ می‌کنیم با علاقه سنگ داشتیم این کارهای به کار سنگ داریم کدا اساسونه چې خودتاسو د لپاره بین مسلکي کسان کار کوي این کارگرای ما کارگرای مسلکی کسان که دوران اینجا کار داره همیشه کار می‌کنن که مسلکی اساسی بکنیم د کارخونې د مسؤل په خبره لومړی له معدن څخه د سنگ مرمرو راوړل شوې لویې ډبرې د همدغې ماشین په واسطه د اوبو په مرسته پرې کیږي ترڅو د دوی د خوښې وړ او په مناسبه اندازه پرې شي. دی وایي د ډبرو اندازه د اوږدوالي او پلنوالي کچه دوی په خپله ټاکي او د دغه غرفې څخه یې ټولې چارې کنټرولوي. د دې لپاره چې پرې شوې ډبرې صافې او د اوږدوالي او پلنوالي اندازه یې لا یقیني شي له دغه ماشین څخه استفاده کوي خو دا یې د کار وروستی پړاو نه دی. کومې ډبرې چې له دغه ماشین څخه تیریږي وروستی مرحله کې یو بل ماشین ته راوړل کیږي چې دنده یې د ډبرو پاکول او روښانول دي چې وروسته بیا د سنگ مرمرو ډبرې د پلور او بازار لپاره په بشپړه توګه آماده کیږي. قدرمنو دوستانو د دغه فابریکې یوې بلې برخې ته راغلي یو دلته لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په همدغه تیږو کې سنگ و مرمر او دغه نورې تیږې چې کومې راوړل کېږي دلته بېلابېل په بېلابېلو ډیزاینو جوړېږي چې ډېری یې په کور کې د کور د ډیکوریشن لپاره استفاده کېږي مثلا ډېری ګلدانۍ جوړېږي یا هم د دیوالونو لپاره مختلف شیان چې مثلا د المارۍ په حساب هم خلک ورنه استفاده کولی شي یا د میز او چوکۍ په توګه هم خلک ورنه استفاده کولی شي یا ګلونه پکې ایښودلی شي. خو دا چې مثلا دغه پروسه دوی څنګه مخته وړي او د دغه کار پیل له کومه ځایه کوي او په ټوله کې دغه ډیزاینونه دوی په کومه طریقه او د کومو ماشینونو څخه په استفادې دوی دغه ډیزاینونه پکې په دغه تیږو کې وباسي. راځئ د خپرونې دا برخه هم راسره ووینو. خب استاد جان همینجا خود سنگ‌ها با دیزاین مختلف دیده میشه اینا را برای چی میسازین شما؟ این سنگ‌ها که است برای گلدان میشه برای فواره میشه برای کتاره میشه برای چیزای زینتی که یک نفر خوش بیایه برای مشتری ما جور میکنیم. این سنگ هم ماشینی کلان که بود از زیر زو بریش میشه هر سایزی که بخوایم به صورت چارگوش اون میبینیم اون طرف میریم که به صورت چارگوش بریش میشه بعد از او باز میاریم دوباره در سر از این ماشینای خرادی اگر خرادی کردنی باشه در سر از این ماشینا خرادی میکنیم باز اون سر خرادی هم یک دانه سنگ هم اونجا آماده و بسته است که کار شده سرش. خود دا میبینو چې مثلا لومړی کله دغه ماشین څخه تاسو تیږه راوباسئ د ماشین کومې برخې ته یې وړئ او په هغې باندې کومه پروسه تاسو اجرا کوئ؟ ماشین از ماشین کلان که میبره به صورت چارگوش میبره این سنگا باز دوباره اگر خرادی کردنی باشه سر از این ماشین این خرادی رو میبینین این خرادی شده پالیش میشه اینجا باز از اینجا پایین میشه دوباره اگر گلکاری کردنی بود بغلشون دیس کار میشه گلکاری میشه اینو میبینی این طرف یعنی سنگایی که اینا گلکاری شده نقشه دروش کنده شده مثلا همون سنگی که در بالا در سر ماشین دیدی این رقمی دورشان باز دیس کار میشه یا یعنی سنگا کار دیست است مثلا گلکاری شده یعنی یکی در این طرف است که میبینین که خراد اول خرادی شد دوباره کار دیست است که از ماشینا کندن کاری میشه. یعنی په ماشین کې چې مخکې موږ ولیدې په هغې کې لومړی یعنی دغه کومې ظاهري بڼه چې دغه جوړیږي که نه او دا ګلکاري چې پکې کېږي ګلونه چې پکې ایستل کېږي هغه بیا تاسو همدغلته په لاس باندې وباسئ یک دیست کندن کاری میشه که از این ماشینا. دا بیا څه شی دا
یک پایگگ است، پایه علم میگه که برای حسینی است. او دغلته دا تاسو جوړ کړی دام ډېر ښکلی جوړ شوی دی. این گلدان است، برای گلدان هم استفاده میشه. بعضی از این کاسا جور میکنیم برای سونا و گپام استفاده میشه. این پایه است که پایه سنگ فواره است که این پایهش هستن یک کاسه کلان است که در سر از این میای فواره او است. این کارش خلاص شد. این کارش خلاص شده، فقط کاسهش در اون طرف است، در سرش ماندگی نیست. بسیار خوب. د دې لپاره چې مثلا تاسو یو ډیزاین ورته یا مثلا د فوارې لپاره یو څه جوړ کړئ یا ګلدان جوړ کړئ دا څومره وخت اخلي چې مثلا خب نظر به کارشان، کار کلان باشه یا وقت زیادتر میگیره، کار خرد باشه زودتر آماده میشه. اون نظر به همون دیزاین و کار و سنگ اندازه شده که چقدر وقت میگیره. مثلا این یا کار خرد است یا زودتر خلاص میشه، این کارهای کلان با وقت میگیره. این شاید یک هفته وقت بگیره. یک هفته وقت میگیره تا آماده شه یا میتونیم در روز یک دانه آماده کنیم. خاطری که تحولاتان آمده کلی کارها رو بند کرده، بعضی کارها اجرا کرده، بعضی ها نیستن، بعضی هزار و یک رقم مشکلات ها آمده دی برای فعلا بازارها بسیار در رکود است. یعنی می‌بینی که انجام برخانه رفتن، فابریکه خاموش شدن، مالی صورت کار میکنیم، نیست صورت امور رقمی بیکار است، این 4-5 نفر که دیگه هست. برخا بسیار مشکل داره. ما دولت تقاضا داریم که حداقل از کارهای صنعتی و همین 12 سال خب برق داشته باشه که کار کنه. ما میایم 4 سال 5 سال 6 سال برق داریم، دیگه که برق نداریم، این رقمی نیست صورت کار میکنیم، نیست صورت بیکار است.